لمونځ چې نه کوي ژوند دې بې رنګه دی. که لمانځه ته دې زړه نه کېږي دا تصادف نه دی، دا یو پیغام دی چې زړه دې تور شوی دی. ګناه تل داسې نه وي چې سړی یې وویني، خو ځینې ګناهونه دي چې زړه تیاره کوي او همغه تیاره لمونځ درته دروند ښکاره کوي. که لمونځ ته دې زړه نه کېږي لومړی له ځان نه پوښتنه وکړه، زه په څه کې بند پاتې یم، کوم عادت مې زړه کمزوری کړی دی. الله موږ نه پرېږدي خو موږ خپله د ګناهونو له امله له الله لرې کېږو. کوم څوک چې لمونځ کوي دا باید ونه وایي زه قوي یم، زه پیاوړی یم، زه انرژي لرم. دا د الله احسان دی او الله غواړي چې خپلې لوري ته دې نږدې کړي. او که یو څوک لمونځ نه کوي دا باید ونه وایي چې فزیکي کمزوری یم. الله نه غواړي چې خپل لوري ته یې راوبولي. لمونځ یوازې عبادت نه دی، لمونځ د ژوند ستن ده، د روحي قوت سرچینه ده. که ته لمونځ نه کوي په هیڅ کار کې به خپل بشپړ پرمختګ ونه ګورې. عبادت ته موقع ورکړه او لمونځ شروع کړه. لمونځ چې شروع کړې د ژوند رښتینی خوند او د ستونزو له منځه وړل به وګورې. که غواړې په ژوند کې خپل هدفونه ترلاسه کړې نو لومړی قدم یې لمونځ دی.